ښاغلی ځلاند یوه مسله چې دلته په قانون کې وړاندیز شوی و یا وړاندوینه شوې هغه دا و چې باید کوم کسان چې د دغه کمیټې لخوا نه ټاکل کېږي د ټاکنو د خپلواک کمیسون لپاره باید داسې کسان وي چې احزابو پورې تړاو ونه لري یعنې د احزابو غړي ونه اوسېږي اما دلته ځینې کسان وایي چې په دغه 20 کسانو کې ډېری داسې کسان دي چې یو حزب پورې حتما تړاو لري نو فکر نه کوم چې بیا قانون دلته نقض شو بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو میلمنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مخکې له دې نه چې نیغ په نیغه تاسو سوال ته ځواب ورکړم غواړم دغه د 9 تنانو په وظیفه باندې وغږیږم د ټاکنو کمیسون چې په 155 ماده د اساسي قانون کې تنه ذکر راغلی دی چې دا به یو خپلواک بې پرې او یو ملي کمیسون به چې دغه یو ډیره ستره دنده د واک انتقال ده په یو ولسواکۍ کې تر ټولو نه مهم ارګان چې د حکومت څخه د باندې د ملت او دارنګه د نظام په وړاندې مسؤلیت لري هغه هم دغه د خپلواک کمیسون جوړښت ده د ټاکنو خپلواک کمیسون دنده لري چې د واک انتقال ته زمینه برابره کړي او هغه شرایط چې د حکومت لخوا نه ورسره مرسته کیږي د امنیت په وجود کې د بې پرې سرتاسري او خپلواکو رڼو ټاکنو په وجود کې وکولی شي هغه بدلون په حکومت کې رامنځته کړي د دې جوړښت د دوو مهمو ساختارونو یا ریاستونو څخه جوړ شوی یو د دارالانشا ریاست دی بل د کمیسون ریاست دی کمیسون ریاست هم دغه د 9 تنانو څخه جوړیږي چې دې کې یو تن د 9 تنانو په خوښه باندې بالاخره هغه رئیس د کمیسون کېږي چې دا اوس مانوي صاحب دنده ترسره کوي د دې 9 تنو مهمه دنده دا ده چې دوی باید پالیسي جوړه کړي تګلاره جوړه کړي ټاکنې به څنګه ترسره کړي ترانسپورت به انتقال به څنګه صورت نیسي د موادو په کومو ځایونو کې به ټاکنې کېږي د ټاکنو لپاره کوم وسایلو ته ضرورت ده هغه ټول تخنیکي او د پالیسۍ د تګلارو پلانونه او کوم ارزښتونه چې باید د ټاکنو په برخه کې تر ډیره پورې دوی کار تخنیکي دی نو دوی نه تر ډیره پورې دوی کار د پالیسۍ او پلان جوړول دي یعنی دا کسان باید اکیډمیک علما پوهان وي د ټاکنو په برخه کې دوی باید د افغانستان په وضعیت په جغرافیا په تاریخ د اوسني سیاسي ارزښتونو او دارنګه د سیمې په جوړښت باندې دوی پوهي چې په افغانستان کې اوس د ټاکنو په وړاندې کم ستر خنډونه دي آیا تنظیمونه خنډونه دي آیا ګوندونه سنمیږي برخه ګرځېدلی شي آیا امنیت ستونزه ده ترانسپورت به څنګه صورت نیسي خلک بلته څنګه ګمارل کېږي ولایتي کمشنران به څنګه ګمارل کېږي د زونونو په کچه باندې به کار څنګه کېږي نظارت به بالاخره څنګه کېږي مشاهده به څرنګه فکر نه کوم چې هر څه به په قانون کې واضح وي نو دا ټول واضح دي بالاخره د دغو وضاحتونو په بنا باندې دغه 9 تنان بالاخره ګمارل کېږي دغه اول دغه د کومه غوراوي کمیټه چې جوړه شوله د تقریبا د نن څخه 2 کاله د مخه او بیا 8 میاشتې د مخه د سترې محکمې څخه دغه قانون د جوړښت دغه کمیټې د جوړښت لپاره ولسي جرګه ته غوښتنه کوي چې دغه جوړښت رښتیا ارزښتناک دی قانون سره برابر د دغه سترې محکمې په وړاندې ما سره مکتوب موجود ده لیکلي دي چې نه دا د ګزینش کمیټې جوړول د نړۍ په هیڅ انتخاباتي کمپاینونو یا جوړښتونو کې دا نه ترسره کیږي په دې صورت باندې ګمارنه د نیپوټیزم هغه بهرنیان چې ورته ویل کیږي یعنی د اداري فساد لپاره زمینه برابروي کوم واقعه پیښه شوله چې بالاخره ستره محکمه خپله جز وګرځېده اما فکر نه کوئ چې هغه ماده چې په هغه ډول باندې وو هغه بیا تعدیل شو هلته ویل شوي چې پوهنتونونه استادان وي او نور د احزابو استازي پکې وي او ډېر کسان په نظر کې نیول شوي 12 کسه په نظر کې نیول شوي هغه تعدیل شو بالاخره کله چې دا تعدیل رامنځته شو د تعدیل دنده همدا وه چې بالاخره هغه رغونه پکې رامنځته کړي دغه ستونزه د ګمارنې چې ده کوم چې د تنظیمونو استازي کېدی شي پکې کېدای شي سمتونه ژبني قومي دغسې استازي پکې راسي دا له منځه لاړ شي ما سره مخته لیست پروته په دې لیست کې داسې کسان دي چې ورور یې وزیر ده په کابینه کې او دی اوس د 28 کې راغلی میړه وزیر ده متاسفانه او میرمن یې په دې 28 کې راغلي ده که غواړئ چې نومونه یې واخلم د ولسي جرګې مشر ابراهیمي صاحب هغه په دې غوراوي کمیټه کې دی غړی ده چې باید خلک وټاکي د خپل د رئیس دفتر او خپل اوښی هغه په 28 نفرو کې راوستی ده د ویس برمک صاحب ورور پکې راغلی ده سریر برمک د نجفي صاحب میرمن پکې راغلی ترانسپورت وزیر ده یو بله میرمن پکې راغلی لیلا احراري سعادت هغه څوارلسم پاسه داسې قانون ورته وضع شوی ده چې دا باید لیسانس کم تر کمه دغه ګوري مهموالی د دې 28 نفرو بالاخره د هغه 9 نفرو څه شی ده چې بالاخره دغه به د راتلونکو ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي تقریبا 2 هفتې یا یو هفته مخکې په همدغه میز کې ما یو پوښتنه مطرح کړې وه چې داسې ونه شي چې په اخر کې د ګزینش کومه کمیټه چې ده دوی په خپل منځو کې 3 کسو یا 4 کسو باندې توافق ته ورسېږي هر یو خپل کسان معرفي کړي اوس فکر کوئ چې هماغسې کار به شوی وي 100% کې همدغه د
غوراوي د کمیټې جوړښت هم همدغسې و چې هلته استازیتوب یعنې هغه د شایسته سالارۍ په وضع باندې استازیتوب نه و بېپرې استازیتوب نه و یو تن د ازبکو څخه یو تن د پښتنو څخه یو تن د هزارو څخه یو تن د تاجکو څخه دا ټول راټولیږي او بالاخره ویش 6 نفره پښتانه 15 نفره تاجک 4 نفره هزاره 4 نفره ازبک یو نفر ایماق د افغانستان د ملي سرود په بنا باندې د ټولو قومونو یو استازی پکې نو تاسو فکر کوئ چې دلته قانون نقض شو دلته شایسته سالاري تحصیلات دا شیان په نظر کې نه دي نیول شوي بلکې قومي جوړښت په نظر کې نیول شوی دی دې تاوان به کوم ځای ته رسېږي دغه اوس کوم سهمي جوړښت موږ لرو د حکومت چې د خپل مشروعیت له لاسه ورکړی نه ملت پې باوري ده او نه هم نړیوال پې باوري دي راتلونکي ټاکنې به هم د دغو 9 نفرو چې پالیسي به ورته جوړوي تګلار او پلان به ورته جوړوي د دوی د سالنګارۍ او د دوی د بېطرفانه عمل څخه به بالاخره ټاکنې تر سوال لاندې راځي او مشروعیت په له لاسه ورکړي ښاغلی ځلاند ځینې کسان په دې باور دي چې په دې 27 کسانو کې به 9 کسان ولسمشر حامد کرزی د خپلې خوښې کسان وټاکي د ټاکنو د خپلواک کمیسون لپاره اما داسې هم ویل کېږي چې ولسمشر حامد کرزی په یوازې توګه نشي کولی چې دغه 9 کسان انتخاب کړي تر څو پورې چې جهادي شورا سره یا ځینو نورو کسانو سره مشوره ورباندې ونه کړي تاسو په دې اړه څه فکر کوئ ګورئ کله چې موږ حکومت تعریفوو دولت او نظام تعریفوو په دې کې د هغه علماو چې دولت د جوړښت لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړي دي نظریات یې وړاندې کړي دي هغوی نظریات ډېر مهم دي میکس ویبر وایي کله چې موږ د حکومت مشروعیت تعریفوو نو مشروعیت باور سره اړخ لګوي یعنې هر هغه دولت هر هغه حکومت چې هغه د خلکو باور موجود نه هغه نشي کولای مشروع حکومت او د مشروع نظام په توګه باندې رنګ افلاطون په خپل کتاب جمهوریت کې د عدالت خبره راوړي نیو خبره راوړي هغه وایي چې هر هغه حکومت چې نشي کولای نیو عدالت رامنځته کړي په ټولنه کې هغه حکومت نشي کولای خپل مشروعیت په ټولنه باندې ومني متاسفانه افغان ولسمشر او دغه دغه اوسنی حکومت دغه جهادي تش په نامه جهادي تنظیمونو هغه چې د جهاد په سر باندې لوبې وکړه د جهاد په سر باندې سوداګري وکړه جهاد په سر باندې کابل چورک دغه ملت چورک د ملت لا تر اوسه پر زبېښي چوري ویني څخه ځان ته غوړ باسي ځان ته عشیره باسي او خپل ژوند په همدغه د افغانانو په وینه باندې کوي د افغانانو په بربادۍ او ګډوډۍ او په د نظام په انارشۍ کې دوی خپلې ګټې لیدلي ولسمشر د مغو په واسطه باندې دی ولسمشر کېږي د هېڅکله په بن کې نه و په بن کې د یو جوړښت په اساس باندې دی په ورزګان کې د تلیفون کېږي د بهرنیانو لخوا چې ته ولسمشر شې د مغه ورځې نه تر ننه پورې دی په مختلفو نیرنګونو او چلونو باندې د همدغه ټولنې د همدغه جهادي ټولنې په تر څو چې په واک کې فکر کوي چې هغوی نه به احسانمن وي نه یوازې داسې د هغوی نه به احسانمن وي بلکې د هغوی د یو سکرتر په توګه باندې د هغوی د یو محرر په توګه باندې د هغوی د یو مامور په توګه باندې به هغوی ته خدمات وړاندې کوي هغوی ته به کار کوي کسټمر کیر دغه کله چې موږ تلیفونونه کوو کسټمر کیر یا د مشتریانو ساتونکی یا د مشتریانو خیال ساتونکی یو شبکه یې پکې چې هغه کې مارکیټ کې چې څوک کومه ستونزه لري دی باید ورته وړاندې سي او هغه ستونزه ورحل کړي دا د ارګ کې ټول هغه ټیم دی ولسمشر دغه کسټمر کیر په شان باندې دنده ترسره کوي دلته د یوازې د جهادي مشرانو خبره هم نه ده مهمه د جنبش خبره هم مهمه ده د خلکو پرچم خبره هم مهمه ده یعنی په مجموع کې هغه باقدرت او بانفوذ احزاب دی نو احزاب ځکه زه نه ورته وایم احزاب ځکه ورته نه وایم چې احزاب خو د ملي ګټو د ساتلو لپاره کوم نوم چې فعلا په افغانستان کې یوازې متاسفانه یوازې هغه یو څو محدود دړماران یو څو محدود درغلګر سره مشوره وکړي د هغوی سره نه یوازې مشوره شوې ده دغه 27 تنان کې ما مخکې عرض وکړ دلته به 29 کسه یعنی مخکې له مخکې 29 کسه باندې 9 کسو باندې به هوکړه شوې وي که نه 28 کسانو باندې مخکې له مخکې نه دغه 28 کسان چې راغلي دا ټول د مغو کسانو شپږ پښتانه دي شپږو پښتنو جهادي ټوپکمارانو د هغوی استازي دي څلور تاجک د مغه څلورو تاجکو ټوپکمارو چور چپاولګرو پښتنو یا په تاجکانو کې داسې کسان به وي چې کیدای شي جهادي تنظیمونو پورې تړاو ونه لري داسې کسان وي چې نورو احزابو پورې ما مخکې عرض وکړ چې پرچم او د خلق خبره هم پکې مطرح ده او هغه هم په همدغه جوړجاړي دي د حکومت کې همدغه سهامي شرکت کې د یوې برخې په توګه باندې یا ورسره رازونه شریک دي یا د کابل په چورو چپاول کې او یا دغه د بهرنیانو ته په استخباراتي شبکو په برابرولو کې مرستې ورسره کړي دغه د 9 تنو راتګ به بالاخره د دغه 28 تنظیمي دړمارانو د استازو په توګه باندې به 9 تنه راسي ګوري یوازې د 9 تنو وجود نه ده مهم تر ټولو مهمه هغه ګزک او هغه اخرنی تاوان چې رسیږي د کار هغه د راتلونکو ټاکنو په مشروعیت باندې ده راتلونکي ټاکنې مشروعیت به همدغه 9 نفره ټاکي دا 9 نفره دي چې د راتلونکي ټاکنو لپاره به د پلان او پالیسۍ د جوړولو دنده لري او د پلان او پالیسۍ به د هغه رنګه جوړوي چې همدغه دړماران چې دا نن د افغانستان ټول ملت یو نه یو ډول باندې یرغمال کړی د دوی په خوښه باندې به جوړښت رامنځته کېږي چې دغه جوړښت به بالاخره افغانستان د همدغه یوې لسیزې بحران چې دا اوس د کړکېچ چې موجود هم دی کړکېچ
د ادامې سبب به ګرځي چې نړیوال هم پرې باندې بې باوره وي، دا ملت هم پرې باندې بې باوره وي، همدارنګه به پکې وژنې کېږي، غریب به لا زیات پکې غریب کېږي او د وزیر اکبر خان او د نوي ښار سرمایه‌داران به لا پکې سرمایه‌داره کېږي. دغه یو هغه د کپیټالیزم په اړه باندې یو ډېره مشهوره وینا دا ده چې کپیټالیزم کې ارزښتونه نه دي مهم، هلته ارزښتونه نه پالل کېږي بلکې ګټې پالل کېږي. دغه بالاخره ما خپله د المان څخه ماسټري کړې ده په 2009 کې. کله چې زه المان ته تلم د المان دولت ماته رسماً وویل چې 644 افغانان دلته راغلي تر اوسه پرې ماسټرۍ ته. یوازې د المان هېواد د 1000 څخه زیات ماسټران او پی ایچ ډي کسان افغانستان ته روزلي دي. داسې هندوستان ته، پاکستان ته، ایران ته، ترکیې ته څومره تللي دي دا په زرګونو دي. متاسفانه چې دغه 20 کسان چې زه پیژنم یو هم پکې داسې کم کس نه ده چې هغه د په همدې اوسني 10 کلونو کې د افغانستان د ټاکنو تجربه هم د 10 کلنه تجربه ده. په دې 10 کلنه تجربه کې دی تللی بهر ته او د زده کړې کړي او یا د په همدغه برخه کې د پالیسۍ او د پلان جوړونې په برخه کې معلومات ولري. یو دویمه دا چې په قانون کې خو ډېر زیات مسایل راغلي. مخکې ورته مولانا صاحب ډېره ښه اشاره وکړه، موږ ډېر قوانین لرو عملي کوي څوک. قانون کې ګورئ دا راغلي دي چې دی باید کم تر کمه لیسان سي، مګر ما مخکې عرض وکړه چې لیلا حراري ده 14 پاسه ده، هغه سند نه لري. په کوم صورت باندې په کوم قانون باندې دی راغلي؟ تر ټولو نه مهمه کله چې موږ دولتونه جوړو تر ټولو نه مهمه هغه د ملت باور او د ملي ګټو په وړاندې د ځان مسؤلیت او د ځان د ملت په وړاندې ځان ځوابګویه ګڼل دي. متاسفانه په افغان حکومت کې د افغانستان په اوسني چوکاټ کې دغسې کسان دغسې جوړښتونه نه دي جوړ شوي چې هغه د ملت په باور باندې دی وکولی شي پرمختګ دی وکړي، دی وکولی شي د افغانستان د ملي ګټو د ساتنې، ملي ارزي او د ملي تمامیت د ساتنې لپاره دی کار وکړي او یا د په دې برخه کې دی په سیاسي هلو ځلو کې ځان شریک وګڼي او سیاسي مبارزه دې وکړي. دلته ټولې ګټې ټول شیان منحصر شوي دي تر شخصي ګټو پورې. زه په ډېره زغرده باندې غواړم چې ووایم چې د دغو 9 نفرو ټاکل او د دغه ګزینه شري غوراوي د کمیټې ټاکل دا یوازې د یو 2 3 4 5 محدودو کسانو د شخصي ګټو د ساتنې لپاره دغه یو جوړښت رامنځته شي چې په هغه کې ولسمشر تر ټولو نه زیات مجرم ده، تر ټولو نه زیات د ملت او راتلونکي تاریخ ته دی ځوابګوی ده، ورپسې معاونین دي، ورپسې هغه کسان چې تا مخکې د جهاد په نامه باندې تورن کړل. متاسفانه چې نه یې جهاد کړی، نه د جهاد د مقدس فرض څخه ساتنه کړې، نه یې هغه عزت و برم وساتلې. موږ په جهاد کې شهیدان شوي د هغوی کونډې رنډې یتیمان اوس هم په سړکونو باندې در بدره پراته دي. دغه 4-5 کسان چې افغانستان ټول حکومت د افغان ملت یې یرغمال کړی ده، د دوی د ګټې لپاره همدغه جوړښت رامنځته شو.